پاکستان وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو په پټن ځایونو هوایي بریدونه کوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د استخباراتي ادارې و چارواکي د سه شنبې په ورځ د ترسره شوې یوې مهمه امنیتي غونډې وروسته د آلمان خبري اژانس ته وویل موږ به جګړه د هغو د کورونو تر دروازې ورسوو چې په پاکستان کې د تاوتریخوالي مسؤلیت لري. د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه چارواکي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې د دغه هیواد لومړي وزیر شهباز شریف د پارلمان د امنیتي کمیټې له غړو سره یوه ناسته درلودله چې د پوځ مشر هم پکې ګډون کړی و. دا غونډه د پاکستاني طالبانو له لوري چې ادعا کیږي په افغانستان کې له خوندي پټن ځایونو څخه فعالیت کوي د بریدونو تر ډېرېدو وروسته رابلل شوې وه. یو بل پاکستانی چارواکي هم چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل موږ به بې پایلوټه الوتکې، جنګي جیټ الوتکې او نورې هغه وسیلې چې موږ یې لرو وکاروو. پاکستان وخت نه وخت په افغانستان کې د ننه هوایي بریدونه ترسره کوي څو د وسلوالو احتمالي پټن ځایونه په نښه کړي هغه کړنې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې اړیکې ترینګلې کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې له اسلامي امارت چارواکو غوښتي چې د پاکستاني وسلوالو پر وړاندې ګامونه پورته کړي، خو هغوی هیڅ کله دا خبره رعایت کړې نه ده. دغه دو پاکستانی چارواکو هم دغه شان وویل چې پاکستان په پام کې لري چې په افغانستان کې د هغو جنګیالیو هدفونه هم په نښه کړي چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې پر یوه اورګاډي باندې په برید او برمته کولو کې ښکېلول. د دغې پیښې پړه چې څه ناڅه 10 مسافر پکې وژل شوي وو د بالوچ سیلیبریشن آرمي یا BLA په نوم د بالوچ بیلتون پالو وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی وو. پاکستان د دغه پیښې پړه لومړی پر افغانستان خو وروسته یې پر هند واچوله. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په افغانستان دغه شان تورونه لګوي. لا د وړاندې هم د دغه هیواد ګڼو چارواکو په ځلونو ځلې دغه شان تورونه لګولي دي. که څه هم اسلامي امارت دغه څرګندونو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد کارولو ته پرې نږدي او پاکستاني طالبان د پاکستان کورنۍ ستونزه ده. شنونکي هم په دې باور دي چې پاکستان بالوچ او پښتانه له خپلو حقونو بې برخې کړي دي چې په پایله کې دغه دواړه قومونه جنګ کولو ته مجبور شوي دي.